بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته یو ډېر نږدې انډیوال مې دی، ډېر زیات تعلق مې دی سره، پور یې راسه اخیستی دی، اوس دم ځان پر اچولی دی چې یېره دی که څه وجه ده او زم نسم ورته ویلی. آیا داسې کولی سم چې په یو بله طریقه چې دی م راپوه نسي زه د ده څه د خپل پور وصول کړم؟ فتاوای محمودیه جلد نمبر 14 صفحه نمبر 420 هغه لیکلي دي چې اول به ته د ده څه مطالبه کوې، پور به ځینې غواړې، ورته وایه به که چیرې دی انکار وکړي بیا به یو بله طریقه استعمالوي، په بله طریقه سره به وصولوي. په حواله سره د فتاوای علمگیری جلد نمبر 3 صفحه نمبر 203، دغه رنګه رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 151، حاشیه تحتوی علی الدر مختار جلد نمبر 4 صفحه نمبر 86. په معاملات کې به په کاروبار یعنی په تجارت کې به دوستي معنی نه جوړوي. ګوره وایي دوه ورونه دریم حساب، دوستي به مابین څه نه راولې په پیسو، په پور او په کاروبار. که نه بیا ور معاف که او خپل ځان ځینې بریو ذمه که. په دې کې به د هغه د عظمت رعایت هم وي او د دوستي رعایت به هم وي. دا حضرت په فتاوای محمودیه کې لیکلي چې بیا نو ور معاف که چې نسې ورته ویلی. نو په کار دا ده چې په معاملاتو په کاروبار کې به دوستي مابین څه نه راولي، چې څومره حساب صفا وي هغومره به ستاسې تعلق ښه وي. که دوستي مابین سره راغله وایي اول یې شرم کوي بیا یې شره کوه، بیا به نو بعد کې شر و جنجال سره جوړوي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.